زه یو داسې شاعر ته بلنه ورکوم چې هغه به تاسو د دې شعرونه په خپلو پېژنئ. په پېښور کې پرهر مه جوړوه. د هغې خپل قومونه ستړي نه دی خو پېښور په پېښور دی که نه. ډېر شعرونه معلوم قاضي سلطان عابد صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او موږ په ګزاره کې وکړي. نو ټولو ډېر قدرمنو ډېر احترام سلامونه. ما خبرې کول نه غوښتل دوی ته مې وویلې ملګري پاتې دي او بله دا چې ما چې زه ستړی یم نو هغه زما نه مخکې زما مشرانو امیررضا قمیر صاحب او امیر قاسم شمي صاحب هغه خبرې وکړې. دغه زموږ شریکې خبرې دي ځکه چې ما مظلوم صاحب د یو سکول سره د یوې مدرسې سره د یوې زده کړې د ځای د یوې اکیډمۍ خلک یو پښتو ادبي جرګه ملکند او په هغې کې زمونږ صاحب شاه صادق الله دې وبخي، ډاکټر زیار الله دې وبخي، امیر قاسم هاشمي صاحب خدای دې ژوندي لري، امیر رضا قمیر صاحب دا ټول زمونږ په شریکه باندې استادان دي. مونږ ته ډېره زده کړه کړې ده کوونکي خدای دې ژوندي لري. او بیا د دې زمونږ د دغې تنظیم زمونږ د دغې ټولګي مشري چې چا کوله هغه د استادانو استاد رحمت شاه ساحل صاحب و. نو که په مونږ کې چېرته کیسه د خواري اثار په نظر راځي نو دا د دوی برکت دی او که د کموالي را پکې راځي نو دا بیا زمونږ بدنصیبي ده او یا زمونږ ناپوهي ده. نو مونږ خو دومره ده چې په ما مظلوم صاحب کې دا فرق دی چې دغه ځای کې بیا خبره لږ بیلېږي. بیا مظلوم صاحب هم زما د استادانو په هغه قطار کې ناست دی او مونږ چې د چا نه زده کړه په شریکه کړې ده نو په هغې کې مظلوم صاحب هم دی او زمونږ ټول ملګري شکر دی صاحب کتاب شو. نو په مزه مزه په خپل وخت باندې خو مظلوم صاحب پکې ډېر زیات د صبر نه کار واخیستو. دی پکې ډېر صابره سړی او زمونږ ګران مشر امیر رضا امیر قاسم هاشمي صاحب چې هغه د کتاب په وخت چاپول پکار و ډېر ناوخته چاپ کړو ډېر وخت پسې چاپ کړو. دغسې زمونږ د جرګې د ټولو ملګرو هغه خوی دي داسې و چې په خپل خپل وخت یې چاپ کړي. البته زما نه پکې لږه مشروطي شوې وه چې ما د نن نه ډېر مخکې په 2015 کې خپل کتاب چاپ کړی او ایوب مظلوم صاحب خو ډېر صبر وکړو او پښتانه وایي چې د صبر میوه خوږه ده. نو دا کتاب په دغه حواله هم ډېر خوږ کتاب دی چې دا د ډېر صبر نه پس چاپ شو. زه د مهربند دې ټولو ژبو ته ډېر مبارکي ورکوم او دا یقیني چې ستاسو دپاره د ویاړ خبره ده ځکه چې په درګۍ کې چې زه ویاړ کوم نو د مهربند د بچي بچي دپاره دا د ویاړ خبره ده او ستاسو دې بیا بیا مبارک شي. او په دغه محفل په دغه مرسته کې چې موږ کومې زده کړې کړې دي نو زه دومره نه پوهېږم چې زه تاسو پوه کړم او خبرې وکړم هغه زما مشران وکړې. خو ایوب مظلوم په هغه خلکو کې ځینې خلک داسې وي چې هغه د اجتماعي درد خبره کوي خو سړی پرې پوهېږي چې دی د خپل درد خبره کوي او ځینې خلک داسې وي چې هغه د خپل درد خبره کوي خو د هغې نه ښکاره پرېږدي چې دی د اجتماعي خبره کوي د ټول روح د درد خبره کوي. نو ایوب مظلوم په هغه خلکو کې شمار دی چې دی د خپل درد خبره کوي نو دا د ده د درد خبره نه دا د هغه ټول ولس او د خپل پښتون قام د درد خبره کوي. او دا د هغې لارې سړی دی چې ته د خپل ځان د غمه مري ځینې جانان د غمه زاهده ستا ثواب زما ګناه به چېرته رسي. او دا د هغې لارې سړی دی چې بیا حکومتي ساحل په خپل ټوټې ټوټې کچ کول خیر د پښتنو د پښتو لپاره غواړم. ډېره مننه.